السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو سندل خټک نن سبا که مونږ وګورو په دې هفته کې چې د هغې کومې ویډیوګانې راغلي دي، کومې د شرم نه ډکې ویډیو چې دي نو هغه به تاسو کتلي هم وي او زه تاسو ته هغه ویډیو شو کوم هم. دا کومې ویډیوګانې چې هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو داسې قسمه په داسې قسمه لباس کې او د داسې قسمه جینکو سره د هغې ویډیو مخې ته راځي. د دې نه مخکې مونږ په تیر شوي ویډیو کې هم په دې باندې یو ویډیو جوړه کړې وه، د دې سره حریم شاه ده او سندل خټک دا دواړه داسې حرکت وکړي په لایو ویډیو کې چې هغه د ټول کم پاکستانیان چې دي د هغو دپاره د یو شرم خبره ګرځېدلې ده. که موږ وګورو حریم شاه چې کوم د واده اعلان کړی چې زه به واده کوم، د هغې نه پس بیا د هغې کوم واده او کوم خاوند چې و هغه هم مخې ته راغی کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق دی. خو حریم شاه چې کوم دی هغه ویلي و چې آیا دا یو ایم این ای دی یا ایم پی ای دی، خو هغسې نه وه، صرف او صرف د پیپلز پارټۍ یو غړی دی. نو د دیو ترمنځ چې بیا کومه ویډیو راله اوس دا په قطر کې دي او د سندل خټک چې کومې نوې ویډیوګانې راغلي دي نو هغه هم تاسو هغه کتی شئ په سکرین باندې چې داسې یو قسمه د فحاش جینکو سره هغه ویډیو جوړی او داسې فحاش حرکت پکې کوي چې خلک په دې باندې مجبوروي چې هغه خامخه په دې باندې لعنت هغه ولیږي. نو دغه ویډیوګانې دي او تاسو کتی شئ د سندل خټک کوم چې په قطر کې دا وخت موجود ده هغه او حریم شاه او ورځ په ورځ باندې داسې ویډیو جوړوي چې هغه د کتو نه وي. یعنې که په فیملی کې یو سړی ناست وي او د سندل خټک او د حریم شاه کومې ویډیوګانې چې دي که دا پلی کړي نو نه شي کتی، ځکه چې تاسو کتی هم شئ چې داسې قسمه یو ویډیو وي او هغه تاسو د ماشومانو سره یا د فیملی داسې نور کسانو سره ګورئ نو آیا خلک چې کوم دی به کم سوچ کوي چې سندل خټک آیا واقعي کومه چې ځان ته پښتنه وایي دې دا هم ویلي دي چې زه پښتنه یم او په پښتونخوا کې هغه اوسیږي او بیا ځي او داسې قسمه ویډیو جوړوي. که موږ وګورو نو په کال کې خامخا دا داسې ویډیو جوړوي چې د هغې وجې نه کم الکترانیک میډیا سوشل میډیا چې دا هغو په دې باندې توجه وي. کله وزیر اعظم هاوس کې ویډیو جوړه کړي، کله وزیر داخله سره ویډیو جوړه کړي، کله بل داسې یو غټ غړي سره ویډیو جوړه کړي چې هغه بیا ټول په میډیا باندې هغه چلیږي. نو دغه سندل خټک دغه نوې ویډیوګانې چې دي هغه تاسو ته ما پلی کړي، تاسو سره ما شریک کړي. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره.